الموفون بعهدهم او دی پورا کون کی وی خپل وعده لرا یعنی کی دا د نیکیو پیجنا چې د وعده پابندي د وعده پابندي د وعده خیال ساتي وای نن په مسلمانانو کې د وعده پابندي شته پروا نشتا وعده کې وای ټیک شو زبیا به تبه ما چیرته میلاو کته ما بیا مونږ د سړی نه قرض والی قرض دیوالی ډیر مراد مې نه د یوې میاشتې د پاره راکو پیس په 1 تاریخ ایمان والا او چې کله مال والی بیا ورا پسې تاویږي پروا نشتا د وادي پابندی نه کول دا د منافق نخ رسول الله خو دلیدا اذا وعد هغه یو واقعه نقل کوي یو واقعه یو سړی د بل سړی نه پیسې واغستې په قرض باندې تاریخ یې وټاکو چې په دې تاریخ باندې با زتا ته پیسې حواله کومه تاریخ راغی هغه سړی راووت او پیسې راواغستې سړی له قرض راوړي چې راووتو نو یو نالی راوتی دا موږ ورته خوړ راوتل وایو باران به شوی مخې ته یو خوړ راوتی دی دی په دې خوړ نه شو راپورې وت ښکته پورته ډېر لاړ خو کېدی نه شوه امکان نه او که خوړ ته وردانم خو خودکشي ده خودکشي د هغه منه ده نو اخر یې وی الله زما خو همدغه وس و زه اوس څه وکړم دقه مې وس و الله رالم دا دی خو خوړ مې نه پرېږدي او ټیم پوره دی دونه غم چې زمونږ څه پوره شي مسلماني دی ته وایي دی ته مسلماني وایي زمونږ دا مسلماني څه مسلماني ده او بیا یو لرګی راواغېستو ډډ لرګی او ډډ په دې کې دا پیسې ورکېښودې ورسره یې په کاغذ ولیکل چې دا د پلانکي د طرف نه پلانکي ته کاغذ یې ردې روپو څه کېښودو د پاسه پې ډکنه ور ولګوله ډکنه او دې خوړ ته ور واچېله وی الله زما همدقه وس نور زما وس نه کېږي هلته د وعدې خلاف ورزي راځي ته چې کله سچا یې ته چې کله د عقیدې نه پخته یې تا الله په وعده کې سر ته رسۍ خو نه کې چل کو مونږه چل کو هغه لرګی دې خوړ ته ور واچو هلته هغه بل سړی راوتی په دې خوړ کې دا لرګي نیسي کله چې دا خپل راوځي خلک دا لرګي نیسي هغه هم راوتی دی خشاکونه راجمع کوي ځان له په دې کې دقه لرګی مخې له ورغی الله ته ګوره اوس څنګه وله سیسټم برابرې هم هغه لرګی په خشاک کې راونیو هغه لرګی په خشاک کې راونیو او چې کور ته یې ویوړو اوس یې میده کوي د اور د سوځولو دپاره هغه لرګي له چې ټک ورکړه پیسې یې ترې راووتې اور سره پکې هغه کاغذ هم دی الله بیا ستا انتظام کوي خو من کې چل دی نن خو دې پیسې والی بس ویس را پسې ګرځه او 15 کاله بعد ورته وایي هلکه پیسې نه راکوې دوکاندار ټوله دوکانداري ودرولې د غریب مړه وایي څه خورم خو یې درنه نه